دلته راسه. څه خبره ده وروره؟ خبرې خو ډېرې دي مګر سر یې یو دی. ګوره ناولده سړی راته معلومېږي زموږ په علاقه کې ماول وارې ولیدلی که یې څه شي چې زموږ پر دا لاره بله پلار دلته پر دې لاره ونه ګرځې. دا لاره ده او د هغه دپاره ده چې یو څوک به پر چېرېږي او که چیرې دا لاره ستا ده دا لاره خو ما په شا نه کړه نه مې د ځان سره یوړله. ته دونې چېره ولې ګډېږې خو چې درته ومې ویله چې دا لاره زموږ لاره ده پر دې لاره مه راځه ورته هسې دی باس پر چیش کوې بابولال پر چیش راته وایه. ولې درته ووایم چې دا تا ګلان کرلي دي ګلان مې در خراب کړله د هغه لاره ده او هره ورځ پر دغه لاره چېرېږم نن به هره ورځ د دې بعد هم پر دغه لاره چېرېږم. ښه یعنې چېرېږې؟ هغه مې لاره ده که بدماشي بولې که شرافت بولې که انسانیت بولې زه هره ورځ پر دغه لاره چېرېږم سر مې کښته کړی ښه په انسانیت چېرېږم پر دا نه چا نه یم راګرځولی نه چا راته ویلي چې پر دا لاره مه چېرېږه او نن ته اول وار یې چې ته ما ته ووایه پر دا لاره مه چېرېږه. زه به تا وګورم او څوک به وګورم چې ما به د دا لارې سره وګرځوي. دا ګوچې ماته مه نیسه در ماتې ګوره دا ګوچې در ماتومه دا ګوچې در ماتومه. جنګ مه کوه جنګ مه کوه. ولې؟ خپل خلک یو خپل خلک یو. څنګه بیا خپل خلک شوله په یوه ګړې؟ دغه وګوره دا خو زه وینم نو دا څه دی؟ دغه وګوره د دې بیا څه معنا چې ته خپل خلک یو خپل خلک یو؟ ته 20 کاله د مخه نه وې ورک سوی؟ و ورک سوی ومه تا ته چا وویله؟ خو ته زما زوی یې زما څه ورک سوی وې. ته زما پلار یې هغه جانه. زه څومره درپسې ګرځېدلی یم یو ورځ دې راته ژړله ته البالو ولې ته بوځه زه لمبېږم ګرمي مې کېږي ما بوتلې ولې ته په ولې پر غاړه ناست و ام یم سپین کړې وه چې ولې ته ور وګرځېدې خو زما بازي نه وایسته اوبه ما د ژمې د سر ژم د شا د واورې اوبه مې بیخي یخې ما همداسې لا نه سوای په داسې کولی. زه خو اوبه یوړلم په لوولې کې دننه ځم چیز روان دا خواس یو غټ ماهی را روان دی انا باره موږ د ورې دننه ترافیکي حادثه رامنځته شوه سرونه مې سره ومشتله زه اوبه یوړلم باره مې اعصاب کار نه کوئ د هغه وروسته بالا خلکو ساتلم چا به ډوډۍ راکړه چا به نه کړه راخر لیونۍ به لیونۍ غوندې د هغه وروسته هغه جانه زه باره غل شولم اوس زه غل یم هغه جانه یو خو به د لوولې اوبه ته باید په ژوند ورنسم او نه به دا نور کوچنیان ورځي ټولو ته به وایي هغه جانه مور څنګه ده؟ هغه خواره کوي مرسته خدای دې وبخښي. الله نو ستا په څه د تکلیف ژوند چېر شوی؟ نو ما خو زه خو مجبوره شوم بارم بل واده وکړي.